دی چې ګوره که تعصب کې نو د یو امام متقن ثقه بلکې اوثق په حق کې چې جارحینو کې یو سړی قول وکړي د ضعف نو اسماء رجال کا سندی کتلی ما الحمدللہ کې ډیره مطالعه کړي داسې رواج نشته چې څه نه څه چا په هغې جرح نه کړي دې کې به تعصب نه کېږي کې د اکثرینو قول ته به کتلی شي چې اکثر جارحین د باره کې څه وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حق کې وو جارحینو په حدیثو کې د ضعف قول کړي او په دې وو جارحینو کې اکثر شیګان نو شیګان هغه سره وران دي خامخا په جرح کوي بیا 14 جارحین توثیق بیانوي ته د 14 جارحین قول پس نه دی او د وو کسانو چې کې څه تشیع والا امام شافعی رحمت الله علیه څومره عمده دی په حدیثو لیکن امام نسائی جارح چې کم نه غلط ضعیف وي دسی کده یو کس جرح پس مونږه لاړ شو نو بیا به د امامان هم خلاص نشي دا به مجبور شي دا خپل نسائی چې دا کتاب مقبول دی په عرب او عجم په دا باندې جرح د تشیع شته چې دا شیو کتب چې وګوري جرح د تشیع شته افتراء چا چې کړي د بے ځای ولی فقط د حسنین او د فاطمی بیبی او د حضرت علی سے په مدح کې مستقل کتاب لیکل د حدیث دا سبب د تشیع شو د جرح چې تسنګ د خلکو صفات کې او د معاویه ابن کې مسخل کو پدلا جرح نو جرح بے ځای د تب تحقیق کې کړه کله یو کس قول پس سړی لاړ شي به امام نسائی شي او مردود شي اوس ائمه د فن چې کوم معروف دی ابو زرعه الرازی دا ابو حاتم رازی پلار ابو زرعه رازی په محدثینو کې هغه انسان دی چې حافظ د جميع الاحاديث څوک د یو لکه څوک د 15 څوک د 10 خود ټول احادیث حافظ هغه واجب ابو زرعه رحمت الله علیه دا د کل احادیث که ضعیف دي که موضوعی دي که څومره روایات دي ابو زرعه حافظ چې چا به حدیث دغه کوئی بنو چې دا حدیث څنګه دی او څنګه نه دی دا حدیث به صحت تر رسو نرابه ابو زرعه سره به تکرار د نظر نه به ویس کله به تایید کول حدیث په مقبول ځکه دا کل حدیث حافظ ابو زرعه علی بن مدینی ابن حبان ابو حاتم رازی امام نسائی دا شپږ واړه دا عمده امام د شبیب بن سعید توثیق بیانوي په مختلف الفاظ باندې سو کوئی لا باس سو کوئی لیس به باس سو کوئی صدوق سو کوئی صالح الحدیث سو کوئی ثقت الجرح والتعديل سلورم جلد 309 صفحه دا ذکر کوي شبیب بن سعید ابو سعید التمیمی والد احمد بن شبیب بن سعید البصری روى عن روح بن القاسم ويونس بن يزيد ومحمد بن عمر روى عنه عبد الله بن وهب وابنه احمد بن شبيب بن سعيد سمعت ابي يقول ذلك ابو حاتم وسالته عنه ماذا ابو زرعه تبوسك لدبارك فقال كان عنده كتب يونس بن يزيد وهو صالح الحديث لا باس به ابو زرعه الرازي دبارك سوي صالح الحديث لا باس به دارنگ عبد الرحمن سے بوئی سمعت ابا زرعه يقول شبیب بن سعید لا باس به دارنگ ابن حبان کتاب الثقات لکل دی اتم جلد 310 صفحه اتم جلد 310 صفحه کې هغه ټول ثقاجان ذکر کړي او دغه نوم په ثقاو کې ذکر کړي دارنگ امام ذهبی په میزان الاعتدال کې فی نقد الرجال دویم جلد 225 صفحه دویم جلد 225 شبیب بن سعید القبطی البصری صدوق یغرب قال ابن مدینی شبیب بن سعید ثقتنا
دا ثقه ده. دارنګي ذهبي پال کاشف اول جلد 409 صفحه. ذکر کوي چې شبیب بن سعید ثقه قال ابن مديني شبیب بن سعید صدوق. دارنګي الکامل فی ضعفاء الرجال سلورم جلد 10 صفحه. سلورم جلد 10 صفحه. قال ابن مديني شبيب بن سعيد ثقة. دارنگی تهذیب الکمال د مزی دولسم جلد 318 صفحه. تهذیب الکمال د مزی دولسم جلد 318 صفحه. دغه بارکی لیکي قال علي بن مديني ثقة كان من أصحاب يونس بن يزيد كان يختلف في تجارة إلى مصر وكتابه كتاب صحيح وقد كتبتها عن ابن أحمد. وقال أبو زرع لا بأس به. وقال أبو حاتم كان عنده كتب يونس بن يزيد هو صالح الحديث لا بأس به. وقال النسائي ليس به باس. وذكر ابن حبان في كتاب الثقات وروى له البخاري وابو داود في الناسخ والمنسوخ والنسائي. دیتیا قصد ما خپل رساله کې اسماء رجال سره ډیرو کتابونو حواله جمع کړي دي باندې اکتفا وکړه. دا اولی نه اعتراض په شبیب بن سعید باندې چې دا ضعیف ته فلان نه فلان دوی کړی دی جرح به ځای. دویم اعتراض البانی کړی دی په توسل کې په کتاب التوسل کې دا وایي يمكن أن يكون من خصوصياته عليه السلام. وإذا ممكن ذات رسول الله مبارك خصوصيت وي اگر دا تعلیم ورکړو بل چاته جایز نه. ويكون مختصا بذلك الرجل بري البصر فلا يعم لعامة الناس. عام خلق تدا جایز نه. جواب شوه دی چې دا عامه الناس ته جایز نو. راوی د حدیث عثمان بن حنیف زمانه د عثمان بن ذوالنورین صاحب کې دی بل صحابي ته ولې تعلیم ورکړ. نو دا البانی کړی دی اعتراض. البانی کړی دی روایت د عثمان بن حنیف رد کوي چې هغه ولې بل صحابي ته ورته په نسبت باندې تخصیص نو تر زمانه د نبی اسلام یا تر دغه ذل البصر. درېمه اعتراض دا کړی دی چې البانی چې تاسو اوس یو کس دا دعا وکړي دعا په نه قبليږي یو لن سره دا دعا وکړي نه قبليږي نو دا شانته مجادله د منازعه چې مونږ داسې الفاظو ته جوړی چې ګناهګار په نه ټکلو باجوړ د سوکلیو پنځپیره وي د اولیاء او کرامت نشته. هغه عوام ساده خلک وشته دی پنځپیری ورته وی چې کرامت د اولیاء شته دی وی چې یو ټکی راخسته دا سویدا کزه خوشی کوم ولی پاوا کې نیويش کرامتن خو عوام خلک وی چې ولی نشي هغه چې دا کانه یاد کې خوشی کاغذ مکه ته پرې وته درته ویم چې ولی نشته کنه کرامت نشته کوي دا به ټینګ کړو هیڅ تا خلق عقاید ټول ګډوډ دا خو رښتیا نشي ټینګول. یو خیر ور باندې راغلی وي چې ګوره دا خلق عقاید مخربو ولی دومره روزګار نه دی چې پاوا کې بکانی نسی او فضلی بنیسی او کدا سی وشي چرته د خدای خواخې نو دام کې دی کرامتن ویننه کولی چې دا کانی دې ټینګي پاوا کنه وی خدای تعالی قادر دی کنه چې دا کانی پاوا کې ونیسی وی ولین کانی اوچت کې ورته خوشی قسمه کې تلاړ وي څنګه چلے قادر نه دی وس
نو دا دسی او تعصب دی د دوی دا اعتراض دا چې کوم اخیری کی کوي چې یاره دا ځکه نه دا جایز چې اوس دی او سړی دا الفاظ وایي نو ړوند پې نه جوړېږي ړوند پې نه جوړېږي هغې نه دا تپوس کوي توسل بالعمل څنګه دی دی به څه وایي جایز دی موږ به یو ړوند ته وایو چې وسیله په مانځه باندې ونیسه دا سترګې به دې جوړې شي جوړېږي یا لازمه ده چې جوړې به شي نو دا په دلیل دی چې توسل بالعمل ناروا ځکه چې دعا یې قبوله نه شوه دا خدای چا خپل توکل او د خپل استجابت د دعا او صفائی د باطن او ځان ته خبره ده چې یو چا به قبلېږي د چا به نه قبلېږي موږ د توسل د جواز قایل دا د آداب د دعا نه ده دا چې اوس لزوما توسل کې به دعا قبلېږي دا موږ قول نه دی کړی خدای خواږه چې قبلې وکړي نه قبلې خو جایز دا دعا توسل نو البانی معروف دی په دوی کې په خپل کتاب کې دا اعتراض کوي نن سبا دعا دی وکړو نه قبلې بل دا تخصیص دا دعوه د دوی باطله ده ابو بکر ابن ابي خیثمه په تاریخ کې عمده حدیث ذکر کړی دی او هغه کې په اخر کې الفاظ دا دي وان كانت حاجه ففعل مثل ذلك کچه ضرورت دیو نو دسه کار بیا کوا آغا الفاظ چې ابو بکر ابن ابي خیثمه په تاریخ کې ذکر کړی دي دلیل د تعمیم دی چې دا تر در البصر خاصه نه هر چاته چې مسله پیښه شي مشکل نو دغه الفاظ دی وایي دریم دلیل مصنف ابن ابي شيبه ومجل 302 صفحه بعض بیروتی چاپونو کې شپږم جلد 355 صفحه د مالک الدار روایت قال وكان خازن عمر على الطعام دار عمر فاروق سے دور خلافہ کے خزانی وزیر قال اصاب الناس ناس قحط في زمن عمر زمانہ عمر فاروق سے في قحط خلق تورث فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اکرم صلی الله علیه وسلم روضی ته شخص راغی ویل یا رسول الله استسقي لامتك فانهم قد هلكوا امت باران غواړه د هلاک شو فاتر رجل في المنام راغی نبی علیہ السلام دیتا په خوب کې دتا ورتوي ویل ائت عمر فقر السلام سلام ورتوایا واخبره خبر د تورک چې انکم مستقیمون یعنی مستسقون پتا سو باران کیږي او دا باران بیا وشو شارحینو دا مورخینو لیکلي دلته د مشکل په وخت کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روضی ته تللو دا غنه استشفاع د دنیا د مشکل د پاره دا ثابتېږي چې دا جایز ارادات ابن تیمیہ ابن قیم رستمی بشاوری البانی کل طول دا اعتراض کړی دی چې فسند د دې روایت کې مالک الدار دی وکانه مجهول الحال والعدال ورقو کې وګورئ مالک الدار راغلی دا مجهول الحال والعدالت دی جواب
دا دی چې مالک الدار نه مجهول الاسم دی او نه مجهول العدالت. یو سړی چې د امیر المؤمنین عمر فاروق په زمانه کې د خزانه وزیر پاتې کیږي هغه به څنګه عادل نه؟ عدالت د عمر فاروق څومره معروف دی. د خپل مصنف ابن ابي شيبه کا سرورقه کې پرتلی کانا خازن نسشي وعلى الطعام لا طعام مقرر. نمی سشے دے اسم مالک الدار عیسی بن عبد الله بن مالک الدار العمری مولاه. قیل عبد الله بن عیسی هو وهم ده طبقه ثالثین دے. رواه ابو داود والنسائی في عمل اليوم والليله وابن ماجه. رتبه پنځ ابن حجر اسقلانی مقبول دا وعند الذهبي ثقه. الاصابه في معرفه الصحابه دریم جلد 301 صفحه. د مالک الدار حالات ذکر کړي دا حدیث هم ذکر کړي ورته. وایي وذكر ابن سعد في الطبقه الاولى من التابعين في اهل المدينه روا عن ابي بكر وعمر. دو بکر صدیق نے روایات دا حدیث لري او د عمر فاروق نے روایات دا حدیث لري. وكان معروفا او دا معروف انسان. نو دوی دا اعتراض چې مجهول دی بے ځای. دارمی طبقات کبرا ابن سعد بن جلد 12 صفحہ. ذکر کئی چی روا مالک الدار نبی بکر الصدیق و عمر رحمهم اللہ. روا عنه ابو صالح السمان وکان معروفا مجهول نو معروف. دیم اعتراض ورقیت متوجہ شئی دی کہ مالک الدار ہوئی چی جاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے را دفار سوانان یو مناظرہ میں اوریدن اور یو جانب پا کی روایت پیش کا پا روایت سند کے رجل راغل نا فارسیوان ہوتا بس پنرم باندې وی چې انجا آمدست کې یک مرد کېست مانا میں دانیم کې کېست خی ویگن انجا آمدا کې یک مرد کېست مانا میں دانیم کې کېست. نو بل اعتراض دار چې جاء رجل یو سړی راغی وی سړی څه پته لګي چې دا صحابي او تابعی که تابعی بس به بدی کړی خو بیا دا بدی دي کې خدا نه دی راغلی چې دا عمل صحابي کړی دی. وذلك الرجل مجهول. د دې اعتراض جواب نے حجر اسقلانی رحمت الله علیه په فتح الباری دویم جلد 495 صفحه کې کړ. دا اعتراض ذکر کړی دی به جواب دی. رواه ابن ابي شيبه باسناد صحيح من روايه ابي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر. هغه حدیث ذکر کړي. وصفي وقد روى سيف في الفتح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. سیف په فتح کې ذکر کړی دی چې دا خوب چا کتلیو دا بلال بن حارث مزنی احد الصحابه یو د صحابو نو. دا دلیل ته دی چې دا سړی رجل چې دی مجهول نه دی دا بلال بن حارث مزنی دی. دارنگی علامہ سمہودی پہ وفا الوفا سلورم جلد 13 صفحہ کی ددے اعتراض پر جواب کے ذکر کئی وروا سیف فی الفتح ان الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني احد الصحابہ.
دا صحابي درېمې اعتراض ودا تاسو چې سیف نه نقل کوي چې سیف په فتوح کې ویلي چې دا بلال بن حارث مدني دی ویا سیف ضعیف نه دا خپل سیف تاریخ والا ضعیف دی جواب مونږ تاسو دا کوو چې سیف ضعیف فی الحديث ضعیف فی التاریخ دی په تاریخ کې ضعیف دی که په حدیثو کې ضعیف کوي چې په حدیثو کې ضعیف دی نمونږ حدیث د مصنف ابن ابي شيبه نه پیش کړی د سیف نه نه پیش کړی حدیث تاسو ورقه کې وګورئ ابن ابي شيبه نه نقل او ابن ابي شيبه دا اتدرش احادیث امام بخاری په خپل کتاب کې رضا نقل کړی دا شیخ د بخاری دی او دا شیخ د مسلم هم دی شیخ د نسائی هم دی د ابو داود د ټول شیخ دی ابن ابي شيبه من حدیث دا غنه نقلو چې تجرح پکې فاتشوی او تاریخی جزیه کی چې دا رجل سممی حدیث نه دا رجل سممی نه دا رجل د نوم بارکی چې او تاریخی مسله ده مونږ د سیف د فتوح نه او د تاریخ په باب کې سیف قوی دی سند او د حدیث په لحاظ کې ضعیف دی تقریب التهذیب تقریب التهذیب اول جلد 215 صفحه ګور دا ذکر کوي سیف بن عمرو التميمي صاحب كتاب الرداء يقال الدبي يقال غير ذلك الكوفي ضعيف الحديث عمدة في التاريخ ضعیف الحدیث عمدة فی التاریخ ندے پا تاریخ کی ثقہ دے ومم دنا حدیث نو نقلو یو تاریخی دے یو رجل نم تیز دکو چی دا سڑی نم سشے ہم دا عبارت صاحب دا تحفت الاحوزی لسمجل بس و ننسل و سب حکم نقلی چی سیب بن عمر چرے ضعیف فی الحدیث عمدة فی التاریخ سلورم اعتراض د بلال بن حارث مدنی دا عمل چې مقبره د نبی اسلام روضه تراغ استسقا دعا کوي سلورم اعتراض دا کوي ودا حدیث معارض ده دا روایات معروفه د استسقا نه ویمون چې په استسقا کې څومره حدیث کتلې دي نو مون شوه ده یا دعا شوه قبر تتل ندیشی نو دا حدیث دا استسقا دا معروف طریقو مخالف دے دا استسقا و کمون سر کیگی پدی خونو کیگی چی تا قبر تلاش و استسقا کا نو دا حدیث دا معروف طریقو دا استسقا مخالف راگے جواب سمرا روایات چې په معروف طریقو د استسقا کې چې صلات یا دعوات دي ذکر دي اغا استسقا په هيئت اجتماعي سره دا کې انفرادي سره اغا استسقا په هيئت اجتماعي سره صحیح ده هر چې استسقا په هيئت انفرادي سره اغا چې هر ځای کې شوی د په دعا باندې شوی او توسلم د باب د دعا نه دعا کیږي په وسیله سره کنه نو اس مخالفت نشته کوم احادیثو کې چې صلات راغله هغه هيئت د استسقاءات او اجتماعیه بیانوي او کم چې مونږه بیان کا دا هيئت د استسقاء انفرادي بیان نو دعا د خالق نو غواړه وسیله پکې څوک پیش معارضه نشته سلورم حدیث دارمی اول جلد یوصلو نهما صفحه باب ما کرم اللہ تعالی نبیہ بعد موته خدای تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رست د وفات نه څومره معظم کړي څومره عزت ورکړي
نو پاغي کې څه حدیث ذکر کوي؟ دا ذکر کوي چې د قبر کله اسمان ته وخدل شنو باران وشو. امام درمی دا ذکر کوي چې بعد الوفات او بعد الوصال د خدای تعالی په څومره ګران دی چې د قبر د وجنه باران کوي. بیا حدیث ذکر کوي حدثنا ابو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري قال حدثنا ابو الجوزاء اوس بن عبد الله قال قحط اهل المدينه قحطا شديد سخت قحط راغ فشكوا صحابه کرام شکایت کی الى عائشه عائشہ بی فقالت بی جواب ورکی انظروا الى قبر انظروا قبر النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام قبر ته وګورئ فجعلوا منه كوا الى السماء بیا وګرځوي دغه قبرنا کړکۍ طرف د اسمان. نو کیو هغه روشندان دی چې طرف د اسمان تمایلوي حتی لا يكون بينه وبين السماء سقف چې په قبر او د نبی اسلام من کې چت پاتې نشي یعنی دا قبر اسمان ته وخای. قال الراوي واي ففعلوا صحابه دا عملوا فمطرنا مطرا فمن بارانش حتى نبت العشب غيغان شنيش وسمنت الابل وخان چاپ حتى تفتقت من الشحم تردی چی فمرض د طبق تکل شو دوالتو فسمی مسما شو درکال عام الفتق فقال فتق باندې عام فتق دغوی چی وخان په فتق تکل شو. نو دا دومره باران ولی وشو قبر د نبی اسلام اسمان تخکار باب د توسل دی دوی دا شانتا په مشکلاتو کې قبر تتلل شرک ګڼي او بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د مشکل په ټیم کې صحابه کرام مامورای په ذهاب الی قبر النبی صلی الله علیه وسلم باندې. دا کتاب څه دارمی او جلد نمبر دی اول صفحه نمبر دی شپږ پنځوسمه. الارادات سند تو ګورئ د دې حدیث په سند کې سعید بن زید راغلی ابو النعمان حدثنا سعید بن زید دبانی دوی جرح کوي چې دا ضعیف دی امام نسائی ضعیف ګڼل دی. جواب دی اعتراض نه بدایي چې جرح د امام په حق دی او رجل کې کله جرح مفسر ای کله غیر مفسر. اصولین دا ذکر کوي چې جرح غیر مفسره مقبول نه ده بیا لا پاره وخت چې توثیق د بعض الائمه ثابت. نسائی ابي حاتم الرازي دارقطني دریوارو په سعید بن زید سره جرح کړی دا د ضعف غیر مفسر ضعیفا وسول ضعیف وجه بخاری کنا چې د روایت محللو د روایت شاذو د روایت منکرو د وسی الحفظ یو علت خو بخاری چې دغه دا کار وکړ او چې علت نه خایو ضعیفا نو دا جرح غیر مفسر دا مقبول نه وي. ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه په حق کې صدوق لیکي او ابن معین یحیی ابن معین ورته ثقه وایي. اوس ته د امامانو اقوال د سعید بن زید متعلق واوره چې نور امامان سره نسائی دارقطنی ابو حاتم الرازی ضعیف نه وایي خو نه ویل چې په علت د په مقابله کې اوس عمده جارحین سوای. قال الامام احمد بن حنبل لا باس به قال يحيى بن معين ثقة قال الامام بخاري صدوق حافظ امام بخاري تعريف قال ابن سعد ثقة قال العجلي ثقة قال الامام ابو زرعة الرازي ثقة قال الامام ابو جعفر الدارمي ثقة قال ابن عدي ليس لسعيد بن زيد حديث منكر تفرد به دس روایت به سکونه خای چې منکر دی واجب ذکرات لګي
قال ابن حبان صدوق حافظ. دا دائمو اقوال ما چې کم ذکر کړل تهذیب التهذیب سلورم جلد 9 صفحه کې ذکر کړی. تهذیب التهذیب سلورم جلد 9 صفحه. نچا بارک چې امام احمد، یحیی ابن معین، امام بخاری، ابن سعد، عجلی، ابو زرعۃ الرازی، ابو جعفر الدارمی، ابن عدی، ابن حبان دمرا ائمه توثیق بیانای. بیا د دوه جارحین او جرح چې غیر مفسره سي اعتماد. دویم اعتراض سند د حدیث ته وګورئ. سعید بن زید حدثنا عمرو بن مالك النكري قال حدثنا ابو الجوزاء اوس بن عبد الله ددا سند کی دغه متن کې یو راوی پاتې شوی دی په نوم د محمد بن فضل العارم سره. هغه د ابو النعمان صحیح شو ابو النعمان. نو درېم اعتراض دا کوي چې دا شیخ د دارمی چې دی ابو النعمان محمد بن فضل العارم السدوسي ابو النعمان البصري من رجال البخاري ومسلم ثقة بالاتفاق واختلط في آخر عمره. فآخر دا عمر کے مختلط دے. نو اعتراض دا کوي چې دا شیخ دارمی ابو النعمان چې دی چې محمد بن فضل العارم دی دا مختلط في آخر عمره دی. یو راوی چې ثقه شو شیخ الکل شو بیا اوثق شو بیا آخر دا عمر کې اختلاط پر راغی. محدثین دے روایات بے گوری چې قبل الاختلاط روایات مقبولی گنی بعد الاختلاط مقبول نہ گنی. دبارہ کی دار قطنی داغر رایا دادا چې لم یظهر له بعد اختلاطه شیء منکر. رستو د اختلاط نم تنا حدیث منکر چانه دی اوریدل حافظه ته خلط راغې خو بیا هم تنه چا حدیث منکر نه دی اورېدلی. او درېم دا دی چې امام ذهبي رحمت الله علیه وایي چې کله اختلاط پر راغی نو د درس نه دی کړی. بیا دا وویل چې ما باندې اختلاط دی ما ته درس ته مه راځئ. نو پرایه د امام ذهبي لیس له روایات بعد الاختلاط او پرایا د دار قطنی باندې روایات شته ده خو پر روایاتو کې بعد الاختلاط منکر نه لري. بیا راځي چې امام دارمی د شاګرد قبل الاختلاط او بعد الاختلاط. الکواکب النیرات اول جلد 3 صفحه ابو البرکات الذهبی شافعی ذکر کړي وایي چې امام الدارمی روا عنه قبل الاختلاط. امام دارمی کی روایات مخکې د اختلاط نه کړي. امام حدیث د دارمی په حواله پیش کړي. هغه شاګرد ابو النعمان العارم محمد بن فضل قبل الاختلاط بیا نو سجاح او کده چې په دبانې اعتراض کې نو محمد بن فضل العارم چې دا شیخ د بخاری دی سکم تلويخ زائد محمد بن فضل العارم حدیث د ذکر کړي. چا امام بخاری ټول باندې جرح وکړه کنه چې رسو مختلط قبل الاختلاط شیخ البخاری دې سره په جرح کې ثقه سچ او سق دی. سخت تعصب روان دی، تعصب او عناد روان دی. بس د هوا اتباع په یو شکل باندې روایت مجروحه او انکار ته نه کوي د خپل هوا فیصلو پسې. درېم اعتراض
هذه من اجتهادات عائشة فلا يلزم علينا اقتداء عائشة في آرائها الاجتهادية. دا البانی کڑے پتوسل پیدا عائشی بھی فتوا ورکڑی دا دی اجتهاد او من باندې د بی عائشی اجتهادات منل لازم نه دي. جو عائشی فتوا ورکړه موږ به تقلید کوو، موږ به منو، دا څه موږ لازم نه. تدین موږ جواب اول جواب دا کو چې مسله د توسل د اعتقادیاتو نه غنئ کړه اجتهاداتو نه. اجتهاد په عقیده کې نه کیږي، په مسله فرعي کې کیږي. دا د مسائل فرعي عملی نه ګرځوي، کدا د مسائل اعتقادي نه ګرځوي. کدا چرتا د مسائل عملی فرعي نه ګرځوي، نو آیا په یو عمل کې مسله فرعي عملی کې هم شرک او کفر لازميږي؟ لکه دوی چې فتوی کړي چې دا کفر دی یا شرک. په مسائل اجتهادیه فرعیه کې بیا شرک څنګه لازم دی؟ او کدا د اعتقاداتو نه وي نو اعتراض دې درواخله چې دا اجتهاد د چانه دی. باقی ده کې خو اجتهاد نه کیږي، اجتهاد په عمل فرعي کې کیږي. او دویم جواب دا کو چې صاحبانو تاسو قائلین نسئ دې تشرک وای شرک دا عائشہ بی تقلید کې وکړه کنه کې رسره مکو او چې تا قول کړي چې شرک دی. ز غلام حضرت معلم خلق تر توسل د زوات فاضله مشرک را توای کنه یا اعلی د مشرکین یو کیسټ کې یو کس لګیاو زما پسې زمونږ په مری خلق اورید نو چې هر دکان او د هر کور نه د عظیم مشرک आवाज راځي. نو ما طالبانو ته خندل مې دیم جړا دا ویلی شي دایم جړا نو جاړي اذان کوي دا اوس دا زور ورکړي چې په لار زم دي دکان کې ولې دا आवाज دی او د کور کې ولې دا आवाज. بو یزید عبد القاهر بنم سعودي غداوي پیدا هر کسی او د هر کور نه د عظیم مشرک او به رستوي په پټول پاکستان کې دغه لوی مشرک نشته. ما پسې نو چې زه معلم دا توسل به زوات فاضله نه زه خود دوی په فتوا پاکستان کې لوی مشرک ما ته تعلیم د امام دارمی راکړه. صحیح ده؟ زه چې معلم خلق ته د دې شوم عظیم مشرک نظم یو تاسو دا دی چې امام دارمی عظیم مشرک دی کنه چې هغه ما ته دا تعلیم راکړه. او دویم تاسو مې دا دی چې امام دارمی ته د صحابه ته په دغه مسله کې معلم بی عائشه صدیقه رضی الله عنها دا نو چې ته اجتهاد باندې نه منو عمل پې کې مکو او ته دې تشرک وای. بی عائشه صدیقه رضی الله عنها ستاسو فتوا څنګه شو ته خو دې عمل تشرک وای. زیارت تتللو مشکل په وخت کې ورتللو غیر چا پیر ته تاویل. انزم حدیث ها څلورم یو اعتراض ته دی هغه ابن تیمیه کړی دیم تقلید کړی. ودا روایت چې دې سورې کړي اسمان ته وې دي کې کذب ده دا درو ولی في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كيوة دې کوټه کې سوري نو ولی وی روایت د بخاری کې راځي لم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد. حجرام دا شانوا ترسو پورې چې ولید بن عبد الملک زیادت په مسجد کې وکړو تغییر پکې راغی. نو دا چې حجرام دا شانوا دي کې تغییر نه راغلی تر دغه وخت کې. دا ابن تیمیه دا اعتراض کړي او عمیقه فضل کړي. خو جواب دار چې دا بخاری د خبره دا مقصد نه دی چې د عائشه په کوټه کې چا کړکې نه جوړ کړي. اصلا دغه وخت د عبد الملک د زیادت د مسجد نبوي پورې حجره د عائشه بي د مسجد نه بهر و مسجد نه بهر
کله چې زیادت په مسجد کې راغی په زمانه د عبدالملک ابن مروان کې دا حجرت داخل المسجد وګرځیدا. دا تغییر یادای چې دا داخله او که خارجه وا. زمانه د صحابه کرامو د خلافت کې دا خارجه د مسجد نه وا او دا په وخت چا کې د عبدالملک بن مروان کې داخله په مسجد شو. نور حدیث د بخاری ساکن په دې نه چې پاره کې دروازه کې چا کار کړي یا نه یا پکې کاګل شوی یا نه یا چت باندې خاورا چول شوی یا نه یا کړکۍ شوی یا نه دین هغه ساکت دی. ما جواب کړی ليس مراد روایت البخاري رحمه الله نه في التغيير المطلق بل المراد ان الحجرة لم تكن داخله في المسجد حتى وسع الوليد بن عبد الملك المسجد فادخله في المسجد. وليد بن عبد الملك مع ان في روايه الدارمي تصريح بانهم فعلوا كيوان دي جوړه کړی دا ولل تدار غلي ففعلوا دوی دا کارو انزم دلیل سنن ابن ماجه والجل شفق 15 مصف. اول جلد شپږ 50 مصف کې دنه خنه دی وہ 50 صفحہ پاکستان چاپ دے. ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ راوی دی تاثر ورقات کشتری قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من بیتی الى الصلاة صوب دکورنا لمانزا پنیتوزی فسوائی اللهم انی اسألک بحق السائلین علیک واسألک بحق ممشائی هذا. دا دعاو کی چې سوال در نکوما په حق د دعا کوونکو باندې او سوال در نکوما په وسیله زما د دغه خمزل باندې چې مانځه ترې ممشا مصدر میمی نو ګوره په حق د عمل وسیله شو او حق السائلین چې دا دعا کوونکي دا ذات دی نو هم په حق د ذات سره دعا ده او هم په حق د چا سره ده عمل سره چې ممشا ده. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمع دايوي وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. لتعالى دنا راضي شي متوجي شي وتا او اویا زر فرشتگان د د پارا د مغفرت دعا شروع کی. کم سو چې د کور نه راوځي د مسجد په خوا او دا دعا وکړي چې اني اسالک بحق السائلین علیک واسالک بحق ممشای. نو دا حق د سائلین زوات او حق د ممشای دا عمل. ارادات ورقیب دا متوجه شي دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ شاگرد چې دی عطیہ العوفی دی انا عطیہ دبانی اعتراض کی چې دی ضعیف. جواب داري چې یحیی ابن معین د په حق کې لیکي حدیث عطیہ صالحنا حدیث عطیان صالحا. امام عجلی فکتاب الثقات کی لکھی عطیۃ العوفی کوفی تابعی ثقت کوفی تابعی ثقت. ثقات دا عجلی دویم جلد 130 صفحه او د یحیی ابن معین چې قول ذکر کړی دی دا میزان اعتدال دریم جلد ته مثلا دریم جواب دا دی چې عطیہ متفرد نه دی
فروایت دا ابو الحکم بن زکوان کی عن ابو الصدیق عن ابی سعید الخدری عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري ندا ابو الصديق چې شاګرد ابو سعید الخدری دی متابع ګرځیدا د پار د عطیه العوفی نو تفرد رانغی دغه لپاره متابع پیدا شو توثیق یو شو درجه د حسن غیره ترس دغه وجه د چایما دغه حدیث ذکر کین نو حسن یې حافظ منذری په ترغیب او ترهیب ویم جلد 315 صفحه کې ذکر کین دغه حدیث او بیا وای وحسنه شیخنا الحافظ ابو الحسن رحمه الله دا حدیث زمون شیخ حسن غنل دویم جلد 315 صفحه ترغیب و ترهیب دارنگ حافظ عراقی فی تخریج احادیث الاحیاء دریم جلد 90 صفحه کی چې تاسو حسنی تخریجات اکثر مقبل وی او بخاری تخریجاتو کی د حافظ عراقی چې کوم تخریج په احیاء علوم باندې دی هغه معتمد دی هغه متعصب نه دی د بخاری علماء نه احیاء علوم باندې چې کوم تخریج شوی دی حافظ عراقی کړی دریم جن 90 صفحه هغه دا حدیث ذکر کوي به وای من حدیث ابي سعید الخدری باسناد حسن او حسن د مقبولاتونه ده دا څوم روایت کو پنځم شپږم روایت تاسو سره ممکن نوی دا پاتې شوی دی ما سره رساله کشته دا ابن السنی فی عمل اليوم واللیله ذکر کړی اول جلد 159 صفحه د دې فرق د هغه حدیث سره په قولیت او فعلیت کې دی هغه تاسو چې کوم مخکوي د ابن ماجه روایت هغه قولی دی نبی اسلام قول خلق تداسي وای کچا دسي الفاظ وای نو فرشتي ورته دعا وړ دا حدیث فعلی دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د کور نه راوځي خپل دا دعا کوي سند حدثنا ابن منيع قال حدثنا حسن بن عرفه قال حدثنا علي بن ثابت الجزري عن الواضع بن نافع العقيلي نبي سلمى بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى الصلاه كلبت النبي الاسلام راوتا منزتا قال ويل بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا باقی چې کوم مخکې حدیث کې الفاظ ذکر شو مقال الفاظ تم ذکر دي نو دا حدیث فعلی دی بلال سے وایي چې هغه ابو سعید خدری راوي دی دا بلال حبشي راوي دی هغه قولی روایت دا فعلی روایت نو دا بل روایت څه د دلیل لپاره وم روایت ماجم کبیر اتم جلد 314 صفحه دا هماغه الفاظ دي او فعلی روایت فرق دا دی چې دلته راوی ابو امامه الباهلی دی الته روایت بلال مؤذن الته الفاظ دا دي چې کله د کور راوته هر مانځ سره دا دعا کوي دلتا الفاظ دادی چې سبا کې او بیگا کې پیدا دعا کولا نبی امام الباهلی
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح وامسى دعا بهذه الدعوات صباح پیگا پیدا دعا کولا الفاظ جدا دي راغله اسالك بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والارض بكل حق هو لك وبحق السائلين عليك الفاظ پورا جدا دي راغله ان تقبلني في هذه الغداة وفي هذه العشية وان تجيرني من النار بقدرتك تدې سند کې عطیه راغلی دی هغه جرح چې مخکې شوی دی جواب مخکې په اول حدیث قولی کې ذکر شوی دی ابن ماجه تاسو سره چې ابن ماجه کوم قولی حدیث په دغه مضمون پروت دی چې اصلو کې بحق السائلین علی دې کې یو سندي جرح شو دیم یو علمی جرح کړی دا البانی هغه جرح دا چې دا عطیه چې عطیه د کلبی سره ناس تکولا کلبی کم مفسر چې او دا کلبی مکناو په ابو سعید باندې مکناو په ابو سعید نداعتی یاد ابو سعید خدری شاگردو چې صحابي و چې هغه وفات شو د شاگردی د کلبی اختیار کړ نو دغه حدیث بیان کا عن ابي سعید نو خلق د ګمان کو چې خدری یادې هغه به کلبی و سخت علمي جرح دبوی عن ابي سعید دب مراد ابي سعید نه ابي سعید الكلبي خلق به ابي سعید خدری جوړ کا نو دا وهم دل تباقی دی چې دا حدیث د ابو سعید کلبی نشي شو د مراسل نه کړ ابو سعید کلبی په تابعی دی کنه هغه څنګه د نبی علیہ السلام قول او فعل مونږ ته پیش کړي پوه شو په طرف دا کلبی مکنا ده په ابو سعید باندې هغه ابو سعید خدری دی دا ابو سعید کلبی دی او دا عطیه د دوړو شاګرد دی او شاګردانو ته انا عطیه انا ابو سعید ودا دا شاګردانو وهم کړي ابو سعید خدری دی جوړ کړي دا ابو سعید کلبی دی اعتراض بے ځای ده تعصب ته اسی تش وهم پس زی او د ابن ماجه ول محدث د تقید د خدری پس نه زی چې د سی اوهام ابن ماجه را غونډول نه به کتاب ولی مقبول شو په امت کې صحاح ستونه به څنګه وګرځي چې هغه وسه پوری ابو سعید کلبی د خدری نه نشي بیلولې تاسو سره په سند کې څه پر دی ابي سعید الخدری عن ابي سعید د کل خدری دی دا شبه هغه ذکر راځي چې مو حدیث پیش کول چې عن ابي سعید بس نو کې دې شي دا کلبی شي کې دې شي دا خدری شي چې موږ سند کې عن ابي سعید الخدری پیش کوو نو به پټه وهم د کلبی څنګه راځي چې دا به کلبی یاد او شاگرد د خدریم دی شاگرد د کلبیم دی نو کلبی نه دی مراد ځکه تقید په خدری سره شوی الګه کده ویلې چې نه سکه ابي سعید الکلبی دا چا حمله ول شو په خدری باندې نه شو حمله ولې ویلې دې شو کې دې شي دا خدری مرادي نه تقید د کلبی راغی ابو سعید سره کړه او شعر کله په سند کې ابي سعید الخدری راغی نو وهم د کلبی خپل ختم شو داوا هم هغه ځای کې باقی وی چې کوم ځای کې عطیه روایت نبی سعید مطلقه وکي نبی سعید سره خدری کلبی قید را نوړي نو هم باقی شي او چې کله خدری راوړو نو کلبی مراد نه لري چې کلبی راوړو نو خدری مراد نه لري بیا سره د دین مسند احمد ریم جلد 28 صفحه کې عمدہ حدیث ذکر کی یزید شاگرد د فضیل بن مرزوق هغه شاگرد عطیه العوفی دی تاسو سند ته ګورئ فضیل بن مرزوق شاگرد چا دی د عطیه العوفی دی هغه د ابي سعید خدری دی دا یزید وی قلت لفضیل رفعه ما دی خپل استاد فضیل ته ویل چې تا تستا شیخ عطیه حدیث مرفوع پیش کړ
تا تستا شیخ حدیث مرفوع پیش کرے قال احسبه قد رفعه او ګمان کوم مرفوع پیش کړی دی دا مرفوع کله جوړي چې دا ابو سعید کلبی نه دا مرسل دی دا خو بیا مرسل دی کدا تابع سعید خدری نه کې متصل تر نبی اسلام نه کې نو څنګه دې ته مرفوع وایي دارنګ مسند ابن الجعد سلورم جلد 310 صفحه مسند ابن الجعد سلورم جلد 310 صفحه هغه کې محمد یزید تپوس کې فقلت لفضیل رفعه شیخ عطیه مرفوع کړه حدیث درته قال احسبه قد رفعه ګمان کوم مرفوع ویلې ده دین زموږ روایت په څه لګېدلې ګوره زم په څه پوره لګېدلې سوچم دی ورته سبحان الله زم په څه لګېدلې دا تاسو یې صرف اورئ چې دا درته خوشي کوم چې اوس دا شرح پیدا کړي دي جوابونه پیدا کړي بیا پته لګي چې دا آسان کار دی ګران په دې پوره ذهن سره شوی دی اسی نه دی پیدا شوی ها دا حدیث کتاب الدعاء د ابراهیم راخست دی اول جلد 310 صفحه کې امالی د ابن بشران راخست دویم جلد 300 صفحه مسند احمد ابن حنبل راخست دریم جلد 20 صفحه دعوات کبیر د بهقی راخست اول جلد 2 صفحه مسند ابن الجعد راخست سلورم جلد 310 صفحه عمل اليوم والليله ابن سنی راخست اول جلد 1 صفحه د ټول ذکر کړو ابن ماجه دا روایت په سند کې فضیل بن مرزوق راغله ده سند ته ګوري په ورقات دا درې روایت قریب دي کنه په فعلی شو یو د ابي امامه سبا او بیګا دعای کول یو د بلال المؤذن هر مانځه ته خروج کې کول یو د ابن ماجه روایت قولی ده خلکو ته تعلیم ورکړي چې دا دعا کوي او بیا در فرشتي به بیا مغفرت د تغواړي دې سند کې فضیل بن مرزوق واشته ده شاگرد د عطیه کنا د یزید شیخ د عطیه شاگرد نو بل اعتراض دا کوي چې فضیل بن مرزوق ضعیف نه دا ضعیف فضیل بن مرزوق الأغر الرقاشي ابو عبد الرحمن الكوفي مولى بني عترة من الطبقة السابعة في كبار أتباع التابعين رواه له البخاري في جزء رفع اليدين ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ما مسلم شيخ ترمذي نسائي ابن ماجه ابو داود ټول شاګردان او امام بخاری په بخاری کی روایت نه لري خو په جزء رفع اليدين کی روایت لري اوس د بارکی علما سره تهذیب الکمال درشتم جلد 309 صفحه کې دائمه واقوال د فضیل بن مرزوق متعلق قال سفيان الثوري فضيل بن مرزوق ثقة قال ابن عيينة فضيل بن مرزوق ثقة قال أحمد بن حنبل لا أعلم به إلا خيرا قال يحيى بن معين ثقة قال ابن عدي لا بأس به قال يحيى بن معين صالح الحديث ذكره ابن حبان في الثقات ذكره العجلي في الثقات لیکولو دته ثقویلی دی ایمو او په کتاب الثقات کې عجلی ابن حبان ذکر کړی حواله د کتاب الثقات ابن حبان البسطي وم جلد 314 صفحه او حواله د ثقات د عجلی دویم جلد 213 صفحه او باقی روایات د ایمو چې کوم دی کاشف د ذهبي او تهذیب الکمال الجرح والتعديل دي کتبو نقل کړي سو روایت شوغا وشو اتم روایت معجم کبیر د طبرانی ذکر کړی دی
سلرشتم جلد 352 صفحه. معجم کبیر چې دا 15 جلد دنیا کې نه پیدا کی شته نه باقی شته ما سره او دا 15 جلد بالکل شته نه دنیا کې ورکه غالبا ولسم جلد دی دا یو جلد پکې ورک شوی دی. نو سلرشتم جلد 252 صفحه